صحبتي والإخاء. یو ډله د مجاهدینو د نبی صلی الله علیه وسلم خور راغله ویل یا رسول الله اسونه راکتوري مونږ بدن راوړې نه اسونه ونه توري نو هغه مله معاف دي چې اسونه نه بس څنګه والله حال بیانې وې د شي مینه خلق وو اسونه توري چې پیدا نشوي د شهادت لپاره موقع پیدا نشو سترګې و خلاړي چې دا موږ څنګه شهیدان کی دا موږ څنګه الله نه قبلې دي منافقان الله وي که تاسو لاړ نشئ د شي خلص ما په بندگانو کې شتا چې کله هغه له نوبت ونه رسیږي د سترګې و خلاړي سوې دا دین خو شي دین نه چې ملاس دین دی قسم خطرناک اولاد لري دا ولا على الذين او نه پاغ انسانانو باندې چې کله را رښتا لرا اتوک لتحملهم چې تیبار کې وسمانه بار کې سورلې باندې پڼو باندې ذات تو خبر کې قل دتا ورته ویل اجدو زنمند کومه سوچ چې بار کماله تاسو را علی باغی باندې آیات دلیل بدی چې نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی هغه د خپل مجاهدونو اکمال نشي کولای نو څه مو خیال له دامړي به موږ له عزت راکی مالداری براکی نه دا غلطه عقیده ده رسول الله ورته ویلي نه سنشتريونه توريشتا اي وګرځیدل الله واعینهم بدشال چې داسترګي بيدلې من دمه دي وخنا حزنا الله غمجن و چې مونږ دین کړه ما غڅ ينفقون چې وس خرج کی ارمان کوي هاي چې وس موږ سره مال وي اسونه وي دې مجاهدینو په قطار کې منګم لاړو ژاړي الله دې څنګه بسي دې خلک مشتا تموج التحايا بجيد السماء.